السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو بچو خويندولونو زه محمد یوسف بونریس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان پاغه نظم باندې خبرې کول غواړم. ما کوم نظم چې غنی خان د جانان په سرنامه باندې لیکل دي، راځي چې ورو چې غنی خان په دې نظم کې منتسوي. غنی خان وایي 2 مینو سترګو کې رنگونه په سونو، ماته جهان ډکړو د ګلونو د نورونو، ګوټې د شرابو د جنت په جهان راکو، خوب کې ژوندون راغی شو ژوندون ډک د خوبونو، سپینې د سپوږمۍ د رڼا لپې ډکې ډکې، ونوستې تا خاورو کې زما په قدمونو، رب دې راته وښود پټ د مینې په رازونو کې، وادې چول جولې کې زما ستوري په پنډونو، ساز د حورو اورم ستا د حسن په سازونو کې، ماته دې رب وښود پټ د مینې په رازونو کې. زما عزتمندو غنی خان په دې نظم کې وایي 2 مینو سترګو کې رنګونه په سونو، ماته جهان ډک کړو د ګلونو د نورونو. سترګې قسمه قسمي، یو سترګې هغه وي چې هغه صرف ماده پیژني، ماده یې او د مادې نه اخوا هغه ته څه نه ښکارېږي، او څه سترګې داسې چې هغه مینې صرف الله سبحانه وتعالی ییني، د هغه حسن ویني او په هغه باندې مینې وي. کومې سترګې چې ماده ویني هغو کې مینه نه، هغو کې قهر وي، په هغو کې ظلم وي، ستم وي، پکې په هغو کې وحشت وي. خو کومې سترګې چې مینې شي د الله په ذات باندې، د الله په حسن باندې، هغه سترګې هغه مینې شي او هغه سترګې سي په هغو کې مینه وي، په هغو کې سکون وي، په هغو کې یخوالی. نو د غنی خان سترګې چې دي، غنی خان خپلو سترګو ته مخاطب دی او وایي چې زما دا سترګې څه د حسن لټۍ ده، د الله سبحانه وتعالی حسن چې په کائناتو کې کم خور کړی دی، نو د غنی خان نظر هم په دغه حسن باندې پریوزي او د دغه حسن په واسطه باندې، دغه په توسط سره د غنی خان زړه چې دی هغه د دې حسن په خالق باندې، د دې حسن په چینه باندې مین شوی دی. نو غنی خان وایي چې یاره 2 مینو سترګو کې رنګونه په سونو، اوس دا مینې سترګې چې دي، کومې سترګې چې په الله باندې مینې شي، په دې کې په سونو نه په کروڑو په اربونو باندې رنګونه، او هغه د مینې دی چې کوم سیز ته ګوري نو په هغې سیز کې ورته الله سبحانه وتعالی ښکاري، او چې کوم سیز دی دغه کوي مشاهده کوي، نو د هغې سیز نه د ده په زړه کې د الله مینه سیوا کېږي. نو څوک چې مینه کوي د الله سره، هغه خلق څه کوي؟ هغه جهان د نورونو نه او د ګلونو نه، یعنې د رڼا نه ډک کي او د ښایست نه او د ګلونو نه ډک کي. د دې برعکس چې کومې سترګې هغې صرف ماده ویني او مادې ته دا چې کوم دی د مادې نه متاثر وي، نو دغه سترګې په دنیا کې رڼا نه خوري، دغه په دنیا کې وحشتونه خوري. ظلم چې کیږي، یعنی تاسو کو ګورئ چې نن او یا د نن نه مخکې یا د نن نه پس چې د دنیا اتشکده ده، د دنیا چې دا څومره د تیارو ډکه شوې ده، نو دا هغې سترګو ډکه کړې ده کومې سترګې چې الله نه ویني بلکې ماده ویني، او د مادې څنګه چې د دې نظر په ماده باندې پریوزي، نو د مادې مینه د دې په زړه کې پیدا شي. کله چې د مادې مینه په زړه کې پیدا شي، یعنی سیزونه، نو بیا به انسان خپل ورور به د سیزونو دپاره، یعنی د خپل کور دپاره، د خپل پټي دپاره، د خپل کارخانې دپاره، د خپل دکان دپاره، د خپل اولاد دپاره خپل ورور وجني. یو قام به راباسي او هغه به بل قام، د بل قام غوښې به لکه د سپو خوري. وجه څه ده؟ د دې قام او د دې سړي نظر په سیزونو دی او د سیزونو مینه د ده زړه ته دغه سترګې کوزوي. خو 2 سترګې داسې مینې سترګې چې هغه د غنی خان سترګې، د مینانو سترګې، هغه چې کائناتو ته ګوري، نو د کائناتو مینه د هغه په زړه کې نه راځي، بلکې د کائناتو د خالق چېرې دا ذات چې کوم د مخلوق پیدا کړی، دا څومره ښایسته وي، څومره به ښکلی، څومره د مینې ډک ذات دی، نو د هغې مینه په الله باندې راشي. بل زما عزتمندو دا خو ما تاسو ته لکه ظاهري الفاظو هغه معنا وکړله، دا دغه چې دی اشاره دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته هم کیدی شي، او دا کیدی شي زما بعضې کتونکي هغه د دې سره اختلاف وکړي. خو زما عزتمندو غني خان دا نظم
د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې ویل دي او وجه څه ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام نه والا تر زموږ د نبی علیه الصلوة والسلام پورې دا دور چې دا د تیارې دور او په دې کې انسان صرف د مادې سره مینه کړې ده او د مادې دپاره د خپل انسان د خپل ورور غوښې چې دی خوړلي دي او مرې وله حلالې کړي دي. ولې ځکه چې د عیسی علیه السلام نه والا تر حضور پاک صلی الله علیه وسلم پورې څوک نبي نه راغلی، څوک مین نه دی راغلی، چا دا خبره چا د مینې دعوت نه دی ورکړی، چا انسانانو ته دا نه دی ویلي چې ستاسو راتګ دلته عارضي دی او تاسو مخې ته روان یې او هلته کې دا څیزونه په کار نه راځي، هلته کې به صرف او صرف د الله مینه پکارېږي. نو تکه توره تیاره وه، د څیزونو دپاره به انسانانو یو بل وجو څه چلو شو، الله سبحانه وتعالی یو مین راولېږو، د هغه 2 مین سترګې وې. هغه 2 مینو سترګو په جهان کې داسې رڼا خوره کړه او داسې سپرلي راله چې د بې حسابه انسانانو مینه د الله د ذات سره پیدا شوه او دا سلسله به تر قیامته پورې جاري. او څه چل وشو، دغې سترګو د الله سبحانه وتعالی د مینې داسې منظر وړاندې کو چې د صحابو د جماعت په شکل کې، د ټولګي په شکل کې او بیا د ولیانو تر اوسه پورې الله سبحانه وتعالی دا سلسله جاری وساتله. نو زما عزتمندو، دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې 2 مین سترګې چې رالې، هغه څه چلو کو، هغه د انسان نظر د څیزونو نه پاسو او د څیزونو په خالق باندې کېنو چې نه دا څیزونه مثال په طور باندې پټی دی، پټی څومره خوږي که نه، کور دی، کارخانه ده، دکان دی، ښځه ده، بچي دي. نو انسان هم د دې دپاره نه زر او زن زمین چې ورته وایي که نه، دا 3 څیزونه دي. نو انسان په نظر کې دا ډېر لوی شی دی او دا چې دي دا صرف زموږ د ضرورتونو د پوره کولو دپاره دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه چل وکړو، د دې څیزونو حقیقت یې ورته وړاندې کړو چې انسانانو تاسو چې د دې څیزونو سره مینه کوئ او په دې باندې مثال پتنګ، نن انسانان پتنګان دي، داسې پتنګان دي لکه څنګه پتنګ چې په شمع باندې ځان سوځي، دغه رنګې انسان چې دی هغه په دنیا باندې ځان سوځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د دغې حقیقت وړاندې کړو چې دې حقیقت څه دی، دنیا څه ده، بس دا یو ډیران دی او د عارضي څیز دی، دا صرف زمونږه د عارضي طور دا ستوګنې د ضرورتونو د پوره کولو دپاره دي او زمونږ د راتګ مقصد صرف الله دی او د الله سره مینه چې دی هغه دایمي ده او هم دغه په کار راځي. نو زما عزتمندو، غني خان حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړله چې دغې سترګو جهان ښایسته کو، دغې سترګو جهان د ګلونو نه ډک کو، دغې سترګو په دنیا کې سپرلي راوستله او دغې سترګو چې دی په دنیا کې رڼاګانې خورې کړې. حالانکه د دغې 2 سترګو نه مخکې تکې تورې تیارې وې په ټوله دنیا کې. ګوټې د شرابو د جنت په جهان راکړو، خوب کې ژوندون راغی شو، ژوندون ډک د خوبونو. څه چلې وکړو، دغې 2 مینو سترګو د شراب د جنت شراب چې دی د هغې ګوټې په دې دنیا کې ماله راکړو. اوس جنت څه دی؟ جنت د الله معیت دی او د جنت ماحول څه دی؟ هغه ټول د مینې ماحول دی. مونږ چې څوک هم د الله سره مینه کوي دا به ټول جنت ته ځي الله له د ایمان په حالت کې، او بیا به د دې په منځ کې چېرته حسد نه، بعض به نه، الا قیلا سلاما سلاما. په جنت کې به صرف او صرف یو بل ته سلامي، السلام علیکم السلام علیکم. د الله د طرف نه به هم سلام راځي، د بنده د طرف نه هم وعلیکم السلام. په انسانانو کې هم په آپس کې مینه محبت وي، څوک به چاته زیریږي نه، څوک به په چا ناسوده نه، څوک به چاته په زړه کې تنګسیا نه ساتي. نو دغه د مینې یعنی مقصد دغه د مینې ماحول دی او جنت چونکې د مینې ماحول دی، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم څه چلو کو، یا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه پس چې څومره د الله مینان دي، دی څه چل کوي، دی د مینې ماحول له وجود ورکول غواړي. او دا دنیا چې په څه باندې نښتې ده د یو بل سره، څومره انسانان چې دي چې یو بل قتلوي، نو په څیزونو باندې قتلوي. نو دنیا
د لکه د قتل او د مرګونو لکه په جهنم کې بسي یو بل ته کنزل وي وهال ټکول وي لکه څنګه چې په جیل کې خلق یو بل وهي ځکه چې جیل ته سم سړی نه ځي الله دې ساتي. نو زما عزتمندو دوزخي ماحول څه دی؟ یو بل وجل، یو بل قتلول، یو بل سره کنزل کول، بغض حسد کول. او جنتي ماحول څه دی؟ یو بل ته پاک زړه ساتل، د هر چا خیر وایي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو داسې او د نبی علیه السلام نه پس چې څوک هم مینان دي هغه یو داسې ماحول پیدا کوي. په کوم ماحول کې؟ په کومه معاشره کې چې هر انسان بل ته چې دی په لالچ کې نه، په تمه نه، په حرص کې نه، بلکې هر انسان د بل خیر خوایي او هر انسان غواړي چې یاره د څیزونو په ځای د محبت د الله د ذات سره وکړی شي. نو دغه ماحول رسول پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته راکو په دې دنیا کې. یعنی مینه څه ده؟ د مینې ژوند کومه معاشره چې په مینه کې او په امن کې دغه معاشره سي دغه د جنت معاشره ده. نو دغه معاشرې هغه نظیر چا وړاندې کو؟ دا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته چې څوک هم مینان دي په الله باندې نو د هغوی هم دقه کار دی. خوب کې ژوندون راغی شو، ژوندون ډک د خوبونو، ګوتې د شرابو د جنت په جهان راکو او خوب کې ژوندون راغی شو، ژوندون ډک د خوبونو. زما عزتمندو زمونږ د ژوند چې دی دا چې کله په مقصد باندې نه د دې چې مخې ته کوم څه ورته وایي هدف نه او موږ د خپل منزل تعین نه کړی نو زمونږ د ژوند اصل کې بیا څه دی؟ دا یو خوب دی. ژوند د انسان سره ډېر لږ دی او د دې دا یو خوب دی چې کله د الله مینه ترې پاسي نو دغه خوب باندې یعنی د غفلت په خوب چې کله انسان ودو نو څه چل وکړو؟ په هغې خوب کې ژوندون راغی، انسان راویښ شو. کله چې د الله مینه زړه ته کوزه شي، د څیزونو مینه د زړه نه ووځي نو دا انسان راویښ شي، د ده دا ژوند څه شي؟ دا خوب، دا غفلت والا ژوند، دا د لاپروایي ژوند هغه د مینې ژوند شي، هغه د کار ژوند شي او شو ژوندون ډک د خوبونو. بیا ژوند خوب لکه زمونږ دا ژوند مثال د خوب دی، ځکه چې کوم خلک خوب څه ته وایي؟ مرګ ته هم وایي مړي. او تاسو به اورېدلي په حدیث شریف کې چې یاره څوک د الله ذکر نه کوي، څوک د الله سره مینه نه کوي، دا چې دي دا مړه دي. نو انسانان مړه او دا چې دی الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبران راولېږل، خپل نیکان راولېږل، اولیان راولېږل، هغوی د انسان له ژوند ورکو. نو زمونږ هغه خوب چې دا په ژوند کې بدل شو، بیا چې ژوند شو نو شو ژوندون ډک د خوبونو. ژوندون چې دی هغه د کومو د ارمانونو د خوبونو چې یا الله ستا سره به زما ملاقات کله کېږي، د دغې خوبونو ډک شو. چیرې په دنیا کې به دا تمام انسانان څنګه د الله سره مینه کوي، څنګه به دنیا زمونږ د جنت شکل وړاندې کوي. نو دقه زمونږ ژوند د دغې ښایسته خوبونو نه ډک شو. د دې خوبونو نه چیرې څنګه به زه مال ګټمه، څنګه چې دی زما له به طاقت راځي، څنګه به زه بل انسان راپرځومه د پاسه وپکېنمه، څنګه به چې دی زه د بل د جیب هغه مال چې دی هغه خپل جیب ته راوړمه. دا حرص او دا خوبونه ختم شو. ژوندون د کومو خوبونو نه ډک شو؟ د هغې خوبونو نه ډک شو د کومو خوبونو په وجه باندې چې الله سبحانه وتعالی دواړه جهانونه رڼا کوي، یعنی ارمانونه. سپینې د سپوږمۍ د رڼا لپې ډکې ډکې ونوستې تا خاورو کې زما په قدمونو. نو تکه توره تیاره وه او د الله مین چې راشي، 2 مینې سترګې راشي، څه چل وکړي؟ د سپوږمۍ رڼا د خلقو په قدمونو کې ونولي، حالان کې سپوږمۍ بری خو نه دغه رڼا د قدمونو ته راکوزه کړي او بیا انسان چې چلیږي نو د په رڼا کې قدم اخلي. او هغه رڼا څه ده؟ هغه د الله سبحانه وتعالی مینه او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اطاعت. رب دې راته وښود پټ د مینې په رازونو کې، وادې چول جولۍ کې زما ستوري په پنډونو. اوس د الله مینان څه کوي؟ دغه 2 مینې سترګو څه کار دی؟ اکو پیغمبران دي، اکو ولیان دي، اکو صحابه دي. د دې کار دا دی چې
دی خلقو ته یو صحیح سمت، یو صحیح رخ ښیي. او هغه رخ دا دی چې انسان د الله نه اردو کې لیکن انسان بچڑ گیا اللہ سے، ہم سارے بچڑے ہوئے ہیں اللہ سے. یعنی مخکې موږ د الله سره په معیت کې وو، بیا د الله نه جدای شو، ورک شو دی. اوس کله چې د چا نه څه ورک شي، نو هغه انسان همیشه دپاره د هغې څیز د موندلو په چکر کې، په تکل کې. نو دلته د دنیا ته چې د انسان راغلی دی او د ده د خواهشات نه پوره کېږي، نو دی د یو څیز په چکر کې دی، په تکل کې دی، په طلب کې دی، او هغه دی د الله معیت. چې الله معیت په موږ ته څنګه په لاس راځي. اوس زما عزتمندو، د الله سبحانه وتعالی د موندلو دپاره د هر مذهب، هغه کو اسلام دی او کو د اسلام نه بار مذهبونه دي، د هر مذهب پیشواګانو، امامانو، علماو او پیرانو او مشایخو یو لارې متعین کړي. د مثال په طور باندې تعلیم و تعلم دی. زمونږ په اسلام کې چې موږ راولو، تعلیم و تعلم دی، یعنی مدرسې دي، زده کړه ده، او بل تقویل دي د قرآن او د احادیثو. یو دا لار چا څوک چې هم مدرسې کولاوي او د تعلیم و تعلم کار کوي، نو د هغو په نظر کې تعلیم و تعلم باندې، یعنی ته چې قرآن زده کړې او بل ته یې ښې، نو ته به الله مومې. دا لاره الله ته تللې ده. الله په څه کې موندل شي؟ په تعلیم او په تعلم کې، په مدرسو کې، په دارالعلومو کې. یو ته وایي ذکر عبادت. دا څلور غټې غټې شعبې دي. یعنی داسې خلک دي چې هغه وایي چې نه، ذکر او عبادت چې کوي، نو په دا لاره الله ته تللې ده، په دې کې الله موندل شي. نو چا خانقاهګانې جوړ کړي، چا جوماتونه جوړ کړي دي، او چا څه کړي او چا څه کړي دي. څوک سلسلې چلی او وایي چې هم الله موندل هم په دې لار کې دي. دریم چې دی هغه دغه دی، تعلیم و تعلم دی، ذکر عبادت دی، او دعوت او تبلیغ چې ورته وایي. دعوت تبلیغ هر مذهبي ډله، هر مذهبي فرقه، اکو اهل سنت والجماعت دي. په اهل سنت والجماعت کې بیا بریلیان دي، لکه موږ دیوبندیان دي او بریلیان دي. نه، بریلیانو ځان له خپل دعوت او د تبلیغ ډلې دي، د دیوبندیانو ځان له دي، دغه رنګې د شیعهګانو ځان له دي، د اهل حدیثو ځان له دي چې غیر مقلد چې ورته وایي، وهابیان چې ورته وایي، د هغو ځان له دي. دغه شان د جماعت اسلامي ځان له دي. د هرې ډلې خپل خپل یو دغه دی. څوک په سیاست په زیره باندې د دعوت کار کوي، او څوک چې دی په مورچو باندې مورچزن شوي دي. څوک نه د خولې خبره کوي چې نه په خوله باندې موږ الله طرف ته خلق رابلو، دغه ته دعوت او تبلیغ وایي. نو د هغوی په نظر کې هم دغه لار چې ده، دغه الله ته تللې ده، او هم په دعوت او د تبلیغ په کار باندې الله موندل شي. د دې نه علاوه په بل کار باندې الله نشي موندل. څلورمه چې ده هغه د خدمت خلق ته. چېرې په خدمت چې کله موږ د الله د مخلوق خدمت کوو، د الله په مینه کې، نو الله به موندل شي. نو زما عزتمندو، پیغمبرانو او د الله سبحانه وتعالی ولیانو څه چل کړی دی؟ هغوی انسانانو ته هغه لار ښودلې ده، کومه لار او د کومې لار متعلق چې الله وایي هذا صراط علی مستقیم، همدغه نیغه لار ما طرف ته راغلې ده، او په دغې لار چې تاسو سفر شروع کړئ، نو ما به ومومئ هغه ده د مینې لار، هغه ده د خدمت خلق لار. نو زما عزتمندو، رب دې راته وښود پټ د مینې په رازونو کې، وادې چولجولۍ کې زما ستوري په پنډونو. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو ولیانو څه وکړو؟ خلقو ته یې ووایي چې کو الله ګورئ، نو مینه ورسره شروع کړئ. تاسو ورسره چې مینه کوئ، نو بس الله به ته په لاس راشي، الله به ومومئ. او که نه، تاسو د زړه مینه د بل چا سره یي. یعنی دا څونه شعبې چې ته ما یادې کړې، د دې مثال د لستوڼي دی. او خلک وایي که نه وایي لاس راکړه، نستوڼی مه راکوه. بعضې خلک نستوڼی ورکړي او لاس نه ورکوي. نو دا څه شعبې چې مې ته یادې کړې، دا په کار دي، خو نه، د دې مثال د نستوڼي دی. او د زړه ورکول که نه، زړه که مې هر څو رانه هر څه غواړي، هېڅ نه دی خبر چې هر څه زړه غواړي. هر څه چې دی دا زړه غواړي. زما عزتمندو، د پیغمبرانو او د ولیانو دغه دعوت وي چې یاره الله بغیر د مینې نه موندل نشي. لکه چې الله د مینې نه ډک ذات دی، ته یې پیدا کړي د مینې دپاره یې. نو چې ته ورسره مینې کې، نو وبې مومې. چې مینه ورسره نه کې، نه شي موندلی. ستا په زړه کې به د غیر الله د مادي مینه او نوم به په ژبه باندې الله اخلي، دغه نشي کېدی. تا به مدرسه
تا به مورچه، تا به مرکز تبلیغي او دعوتي مرکز، او تا به سیاسي جماعتونه، تا چې کوم دی جماعت هر څه چې دي جماعتونه که نه پارټۍ، او تا به جماعتونه مسجدونه د مادې په محبت کې جوړ کړي، نوم به پرې د الله اخلي او وی به چې یاره ما ته به الله میلاو شي. نه زړه کې د الله مینه وساته او حقیقت کې خپل زړه د الله د مینې نه ډک، نو الله به عمومي. نو ځکه غني خان رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مخاطب دی او ټول مینانو ته چې تا ماته زما رب چې دی هغه د مینې چې کوم زمانه پټ و، زمانه پناه و، تا راته د مینې په رازونو کې وښول چې را مینه چې څوک کوي نو دی به الله مومي. او وادي چلجولۍ کې زما ستوري په پنډونو، نو څه چلو شو ستا په دې خبره چې ما عمل وکړو. نو په جولۍ کې خو ستوري په پنډون نه راځي، خو د ستورو رڼاګانې چې دي دا تا زما په جولۍ کې واچولې، او جولۍ کې چې چاله څه شی راشي زما عزتمند دوستل کوي، دی رالي او بل لی ورکوي، دی رالي او ویشي. نو غني خان اوس دغه رڼا چې ده دغه د مینې رڼا د ولیانو نه د پیغمبرانو نه دغه رڼا واغستله، جولۍ ترې ډکه کړه، اوس په بل باندې ویشي، بل منور کوي، بل روښانه کوي. ساز د حور اورم ستا د حسن په سازونو کې، ما ته د رب وښود پټ د مینې په رازونو کې. غني خان بیا ورته وایي چې زه د مینې ساز چې دی که نه، ساز د حور اورم، ساز د حور اورم ستا د حسن په سازونو کې. ستا چې الله کوم ښایست درکړی دی او ته څومره ښایسته یې، نو دغه ښایسته یا دغه سترګې چې څومره ښایسته دي، نو د دغې ساز یعنې د دغې ثنا او تعریف زه د حورو نه اورمه، د فرشتو نه اورمه چې را زما یار د الله محبوب څومره ښایسته دی. او رب دې راته وښود، رب دې ما ته دې رب وښود پټ د مینې په رازونو کې، او ما ته دې زما الله د چا په تلاش کې چې زما سفر جاري و او د چا لټون چې ما کوم، نو هغه دې راته ډېر په اسان ځای کې وښو چې یاره مینه ورسره وکړو نو به یې مومې. غني خان وایي که نه چې په جومات کې مو ونومون په مکه کې رانه ورک شو، په جومات کې مو ونومون په مکه کې رانه ورک شو، خدای مې زړه کې را پیدا شو چې مې مخ د یار کو ښکل. زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی نه په مورچه کې دی، نه په تبلیغي مرکز کې دی، نه د دعوت په پنډالونو کې دی، نه چې کوم دی په جومات کې دی، نه په کعبه کې دی، او نه د سیاسي مذهبونو په افیسونو کې دی، نه په الیکشنونو کې دی، نه په اقتدار کې دی، نه په خلافت کې دی. الله چې دی هغه په مینه کې دی، په زړه کې دی. بس زړه ورسره زړه ورته مخامخ که او د زړه لوښی د هغه د محبت دپاره خالي که، نو الله به عمومي. خو د دې دپاره دوه سترګې مینول پکار دي. زما عزتمندو، نن زموږ سترګې چې دي مینې نه دي، دا وحشتناکې دي، د دې نه وحشت خورېږي، ځکه چې زمونږ کو نظر دی نه په ماده باندې دی، او مونږ کو نفرت کوو یا دوستي کوو، د چا سره رشته کوو نو هغه د مادې په بنیاد باندې کوو. د چا سره ماده سوا ده، زمونږ پلار هم دی، زمونږ نیکه هم دی، زمونږ یار هم دی، زمونږ رشته دار هم دی، زمونږ د هغه په دوستۍ باندې فخر هم کوو. خو چې د چا سره د مادې کمی راځي بیا ورته مونږ ګورو نه. زما عزتمندو، دا سترګې د دې سترګو هغه کتل چې بدلول غواړي، او هغه دا چې دا د الله په ذات باندې چې زموږ نظر د الله په ذات باندې راشي، نو مینې کو د الله په ذات باندې. زما عزتمندو، دا د غني خان کلام و، کو چې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره خلکو ته ورسوئ. دا د مینې ډک کلام، الله مو خوشحاله کړه.